د آبادی مدر تکړی دی تکل هیوادا و زما گل هیوادا و زما گل هیوادا و زما گل هیوادا و زما گل هیوادا د آبادی مدر تکړی دی تکل هیوادا و زما گل هیوادا و زما. وزارت الصحت عامه چې د مسلمانانو د صحت خدمات کوي او د مسلمانانو حق دی دغه یو احسان په موږ کړی چې شرعي نظام یې راکړی دی دغه خدمت په موږ باندې یو امانت دی او که دغه امانت باندې په ښه طریقه باندې ادا شي دا به ډېر خدای کرم نو د مسلمانانو د صحت خدمات په دې نظام باندې او خصوصا په دغه سکتور په وزارت باندې لازم دي په دې باندې فرض دی چې دې کې مثلا دا یو د خلکو یو ابتدایي او ثانوي خدماتو لپاره به دا شفاخانه څلور به په دې کې متخصصین وي مثلا د اطفال یو متخصص وي داخلي یو متخصص وي ولادي نسایي یو متخصص وي یو عمومي جراحي متخصص وي د دې سره سره دوه ته شاوخه ټول پرسونل دیش بستر نو امید لرو دا شفاخانه الله تعالی تکمیل کړي د دې خدمات شروع شي بیا به دغه کړاوونه چې اوس موږ تاسو یعنې هغه ثالثي خدماتو دپاره به موږ تاسو مراجعه کوو مثلا ښارونو ته مثلا کابل ته یا میدان وردګ ته د دې نه ماسې او نور خدمات دغه چې کوم ابتدایي او ثانوي خدمات دي دا به درته عرضه کړي دغه شرکتونو والا الله دې خیر ورکړي یعنې دوی په دې باندې پوهېږي چې د جمهوریت د وخت هغه شرکتونو کې چې یو به یو لاس واخیست په بل بیا خرڅوو په بل بیا خرڅوو اخیره کې به څه نه پاتې دا داسې نه دي یعنې دې کې به دوی ته کم منافع پاتې کېږي بیخي د نش برابر به وي البته دوی دې په ښه نیت باندې او په دې اراده باندې دا کار او محکم مضبوط پایدار سر ته ورسوي چې دا د مسلمانانو دپاره د خدمت یو منشه ده یو ابتدا ده او که دغه صحیح جوړه شي آینده دپاره د دې دا ثواب موږ تاسو له کافي دی نو غوښتنه هم ستاسو نه دا ده الله تعالی دې دغه په خیر سره تمامه کړي او الله تعالی دې د مسلمانانو د خدمت لپاره زر جوګه وګرځي نورو ځایونو کې هم اصلي قرارداد د دې یو نیم کال دی موږ سره ځینې ورونو تعهد کړی چې موږ کوشش کوو چې څومره زر دا تکمیل کړو خدمت ته وسپارو نو هغه به انشاءالله وشي نور خلک نه غواړي چې زموږ او ستاسو د هیوادوالو ضرورتونه دي په داخل د هیواد کې پوره شي او مریض د چېرته بهر ته لاړ نه شي ځکه زما او ستا په مریض باندې نور خلک تجارتونه کوي د هغوی فیکټرۍ پې چلیږي د هغوی کارخانې پې چلیږي اوس چې اسلامي امارت فیصله کړې ده چې موږ د صحت موضوع دا په خپلو خپلو باندې ودرو او د نور مخلوق خدا نه مستغني ساتو د افغانانو د غیرت تقاضا دا ده د اسلامي امارت د مشرتابه د غیرت تقاضا دا ده چې افغانان په خپلو خپلو ولاړي په ځان بسیاوي چاته د سوال او د حاجت او د افتقار کچکول مخې ته نه نیولې دوی به خپلې فیصلې صحیح وکړی شي ستا امیر المؤمنین او زما امیر المؤمنین ستا وزیر او زما وزیر چې کله ودرېږي او تقریر کوي او خبره کوي ځکه غیرتي خبره کولی شي چې دا د کچکول خلک نه دي انشاءالله العزیز دا یو تسلسل دی دا یو دوام لرونکې موضوع ده د هیواد په ګوټ ګوټ کې ضرورتمندو ولسوالیو کې به د هغې د مریض تیمارداري کېږي او په خپل کور کې په خپله ولسوالۍ کې د هغوی علاج او معالجه او تداوي به کېږي انشاءالله العزیز وزما گل هیوادا وزما گل هیوادا د آبادی مدر دغه نننۍ غونډه صرف د یو تهداب د تیږې کېښودل د یوه تعمیر د تهداب د تیږې کېښودل نه دي دا زمونږ د دغه ولسونو زمونږ د دغو مسلمانانو د هیلو د آرزوګانو د صحت او د سلامتیا یو اساس او بنیاد دی تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ دغه لرې پرتې ولسوالۍ د دایمیردادو په څېر نورې ولسوالۍ چې د میدان وردګ ولایت یو غرنی ولایت دی یو صعب العبوره ولایت دی چې د ډېرو سختو د ډېرو پرتو لویو لارو د سبب نه به دلته مور او ماشوم
د موږ مریضان به طلب کېدل، خو الحمدلله چې په دغه بنیاد کې ښودلو سره، د دغه تعمیر په جوړولو سره او د دې شبخانې په جوړولو سره به د موږ او د تاسو د ولسونو هغه غټې ستونزې حل شي. تقریبا 100% ستونزه به حل شي. هغه گزاف مصارفات، هغه لرې لارو مزل لنډېدل، هغه ستړیاوې، هغه بېخوبیانې چې دلته موږ او تاسو ته معلومه دی چې په 3 بجو د شپې که موټر ته جګ سوې تللی به یې، که پاتې سولې مریض به دې پاتې وي، روغ و رنځور ټول به دلته پاتې وي، دغه ټول به پرې رالاند شي. د اسلامي امارت د مکلفیتونو نه او د مسؤلیتونو نه یو دا دی چې خلکو ته خدمات وړاندې کړه. د هغې خدماتو په سلسله کې یو دغه د صحت برخه ده چې تر ټولو دغه لویه برخه ده. نعمتان مغبون فی کثیر من الناس الصحة والفراغ. 2 نعمتونه دي چې د الله په نسبت باندې ډېر عظیم شان دي. یو په هغه کې صحت دی، نو که چېرته د صحت نه وي، هغه خدمت نشي کولی، هغه علم نشي کولی، هغه عبادت نشي کولی، هغه خدمت نشي کولی، هغه پرمختګ نشي کولی. نو بنا په دې باندې اسلام ډېر زیات اصرار په دې باندې کړی دی. او زموږ زغیم چې په دې ځای کې ممثل قدرمن وزیر صاحب دی، دې ته متوجه دي، په دې برخه کې الحمدلله کوټلي قدمونه اخیستلي دي. د آبادۍ مو درته کړی دی تکل هېواده، و زما ګل